سلامونه و احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. کابل ادارې په رسمي توګه تایید کړه چې د دواړو خواو د بندیانو خلاصون پروسه بشپړه شوې. ډاکټر غني سیلاب ځپلو سره د لیدنې په موخه پروان ولایت ته تللی. سرپل کې د ماین چاودنې له امله د ماشومانو په ګډون 8 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. خوست کې د یو وسلوال برید له امله 15 پولیس وژل شوي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان سوله خبرې کړې دي. پر ډیورن کرښه د افغان او پاکستانی عسکرو ترمنځ نښته شوې. سعودي عربستان وای امارات کولی شي زموږ له هوایي حریم څخه ټول پروازونه وکړي. امریکا پر هغو څېړونکو بندیزونه لګولي چې غوښتلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جنایي جرمونه وڅېړي. د افغانستان د چارو څېړونکی مایکل کوګلمن وای د غني او عبدالله اختلافات به د سولې پروسه له ځنډ او خنډ سره مخ کړي. د خبرونو پای.